السلام علیکم. دا وخت په مردان کې د ایریګیشن یا د ابو پاشه یا د وبخور چې کومه اداره ده نو هغه په دفتر کې ولاړم او د مخامخ تاسو یو گاډي وینئ یو ماشين وینئ یو ماشينري وینئ. نیاز هم په دې دفتر کې کار کوي. دا وخت را سره نیاز ولاړ دی. هغه نه تاسو نه کوچ دا څه شي ولاړ دی. نیاز السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا څه ولاړ دی نیاز دا څه شاته؟ دا خو د 1800 کې باندې د نهرونو صفایي کې ودا. ها دا 1800 پیړۍ کې 1800 ها دا کم ټیم کې چې انګريزان ها هغه ټیم کې ورې صفایي کېده د نهرونو ها په دې باندې په دې ماشين باندې او د دې سٹارټینګ بداسي یو تمانچا غونته کې بابا ها هغه باندې ورته سٹارټینګ کېدو. ها صحیح. دا د دې مخامخ دغه څه کم نه تاسو دا بلیډ شینه دا مووینګ کوي وربشي دا وګور تاسو خو تاسو دا بلیډ یادوي نیاز. بلیډ څه کم دی کنه دا خپل د دې خپل مووینګ کیږي دا حرکت کوي مطلب یو خبر قاضي. ها او دا چې کم دی دا لکه دغه غونډه کې دا د دې دا پایا خو نشته خو دا چې یو پټه غونډه کې لکه ټینک ته چې څنګه لګي ټینک چې څنګه دا په ارسه باندې ورته کنه. ها او دې باندې چې سونه د نه دا صفایي دي د غری دا هغه وخت کې پټه کې په دې باندې کېږي. په 13مه پیړۍ کې په دې باندې تاسو وایي چې نهرونو صفایي کېده. اوس څه استعمالېږي نیاز د نهرونو صفایي لپاره؟ دا غټه شاولې دي دغه دي ها باغی باندې کېږي. صحیح صحیح. مو سره خپل ډپارټمنټ کې د غي دا بلدارانی ها اکثر چې دا زاړه شیزونه نو خلک خرڅ کی دا چا محفوظ ساتل دي. زمون دلته نور ماغه د مو سره ولاړ دي. ها ای کی رولري دي بلا نور گاډي دي. ها دا زمون یو مکینیکل سپیډ دی هغه سره یې ګنه د نهرونو صفایي په دې باندې نو دا هغه ماشينري دا قدمونو لیدونکو اوریدونکو چې په کال په 13مه پیړۍ کې بعد انګريزانو په وخت کې کله چې دلته انګريزان موجود وو نو هغوی به په دې ماشين ډېر کم ماشينانو باندې د نهرونو صفایي کوله. او دې نوم هم دی فلاور مارک وی اف او بخه برټش ډیزل. نو دا تاسو قتل او دغه نیاز خان مننه کو چې د دې دایره ته خو له د ماشينري راته خو ډیره مننه کوم نیاز تاسو ډیره مننه.